السلام علیکم محترم اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام ته د یو لی ټیچر یوټیوب چینل له لارې درته هرکلی وایم او په دې هیله امید چې په تېر شوي درسونو باندې به تاسو راتېر شوي وئ او زده کړي به مو وي او مفید به درته تمام شوي وي. خوږو ملګرو، نن یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د نوي درس سره حاضر شوی یم او نننی درس به انشاءالله د لغاتونو په اړه موږ او تاسو وایو، یعنې یو څو مهم لغتونه به نن موږ او تاسو زده کوو. ملګرو، په درس باندې پیل وکړو، خو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو ستاسو څخه یو خواهش کېږي که چېرته تاسو زموږ د یو لی ټیچر یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په دې څنګ کې په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ بیا ترڅو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسیږي. راځو په درس باندې پیل کوو. لغات early 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 معنا وختي early وختي. خوږو دوستانو، کوشش به کوو چې د هر یو لغات په جمله کې هم استعمال کړو، په ښایسته ښایسته جملو کې. خو جملې درته لیکم په دې نه چې بیا ستاسو څخه هغه د لغاتونو کومه نقشه چې ده هغه در څخه ګډوډ کېږي. جمله به په دې وجه نه درته لیکم، هسې زه په خوله باندې درته په جملو کې استعمالومه ترڅو تاسو ورسره بلد شئ او په جملو کې استعمال سره هم بلد شئ. early معنا وختي او په جمله کې به یې څنګه استعمال کړو، لکه I go to school early. I go to school early. زه خپل ښوونځي ته وختي درومم. دوهم لغت late 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 ناوخته late ناوخته او په جمله کې I do not go to school late. I do not go to school late. زه خپل ښوونځي ته ناوخته نه درومم. I do not go to school late. بل لغت daily 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 معنا روزانه ورځنی، کوم چې بیخي زیات استعمال لري او تاسو به ډېرو ځایونو کې لیدلی وي. daily ورځنی یا روزانه، یعنې یو عمل چې روزانه ترسره کېږي نو د هغې لپاره موږ او تاسو daily استعمالوو. په جمله کې استعمال لکه Please do this work daily. Please do this work daily. مهرباني وکړه دغه کار روزانه وکړه. لکه موږ تاسو چاته وایو چې دغه کار روزانه کوه. Please do this work daily. دغه کار روزانه کوه. بل لغت morning 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 اسانه لغت دی، سهار. morning سهار او په جمله کې لکه موږ او تاسو بیخي زیات دغه لغات استعمالوو. good morning، البته جمله good morning سهار دې په خیر. good morning سهار دې په خیر. بل لغت afternoon 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 معنا ماسپښین. afternoon ماسپښین او په جمله کې لکه یو چاته موږ تاسو وایو We will meet in the afternoon. We will meet in the afternoon. مونږ به په ماسپښین کې ملاقات سره کوو. مونږ به په ماسپښین کې ملاقات سره کوو. بل لغت on time on time on time معنا په وخت باندې، یعنی په خپل وخت باندې. او ښایسته جمله به څنګه ورباندې جوړه کړو، لکه come to work on time. come to work on time. خپل کار ته په وخت باندې راځه. come to work on time. خپل کار ته په وخت باندې راځه. ښایسته جمله ده دوستانو، تاسو د جملې هم ورسره زده کوئ. او بل لغت lazy 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 معنا لږ یا کم. lazy لږ یا کم او په جمله کې لکه You talk less.
You talk less. یا please talk less. لږ خبرې کوه. Please talk less. لږ خبرې کوه. ښکلې جمله ده. او بل لغات more. more. more معنا زیات. more زیات. او په جمله کې به څنګه استعمال کړو؟ More people eat some things in the morning. More people eat some things in the morning. زیات خلک، اکثره خلک خوراک کوي په سهار کې یو څه خوري. More people البته eat something in the morning. بل لغت break. break. break معنا وقفه. break وقفه. وقفه. مثال جمله It is break in the play. It is break in the play. په لوبه کې وقفه ده. It is break in the play. په لوبه کې وقفه ده. او بل لغت tree. tree. tree خو اسانه لغت دی، ونه ته ویل کېږي. tree ونه. جمله Don't cut the tree. Don't cut the tree. د ونه مه لنډوه. د ونه مه لنډوه یا د ونه مه کټ کوه. Don't cut the tree. ونه مه کټ کوه. خوږو لیدونکو تاسو کوشش کوئ چې دغه لغتونه په کتابچو کې ولیکئ او یا په خپلو ټلیفونونو کې ورڅخه سکرین شاټ واخلئ او بل دا کار وکړئ چې لکه ما چې درته مثالونه ورباندې جوړ کړل په جمله کې مې درته استعمال کړي، نو تاسو داسې وکړئ چې دا لغتونه له ځان څخه په نورو زیاتو جملو کې استعمال کړئ. کوم وخت چې تاسو یو لغت په جمله کې استعمال کړئ نو دا داسې شه لکه تاسو چې هغه لغت عملي کړی وي، لکه نور به بیا هغه لغت درنه هېرېږي نه. او بل دا کار کوئ کوم وخت چې تاسو د لغتونو په یاد کوئ نو کوشش کوئ چې د هر ځل ویلو سره تاسو دغه لغت په کتابچه کې لیکئ. یو خو به مو خط ورسره ښایسته شي او بل به مو لغات زده شي. نور دوستانو داس په همدغه ځای بس دی. ویډیو ډېره نه اوږده و، اوس هم اوږده شوه. هغه دوستان چې دوی وایي چې موږ ستاسو د انګلیسي زده کړې نورو ویډیوګانو ته څنګه لاسرسی پیدا کړو، هغه ته موږ داسې وایو چې تاسو فقط د یوډي ټیچر یوټیوب چینل په د پروفایل عکس باندې تاسو کلیک وکړئ، دا کېکاږئ، نو له هماغه ځای تاسو کولی شئ چې نورو ویډیوګانې وګورئ په اسانۍ سره. د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ، بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. د الله په امان and have a good time.